پهلوانه دا بل شهر درپسې دغه ګوره چې ته منډه وانه کړې دغه تر دا ورو وځې ته نشې وتی لازمۍ دې څه دا نس وګوره خانه دې او باده خو کم پیره کې خوره یو بل ملګري ډېر جالب څه لیکلي وو هغه دا و چې وایي که تورکیانو ته په لاس باندې ورغلې څه به درسره وکړي زه اکثر ته دا خبره منې چې که تورکیانو ته ورشي هغه کسان چې ته ویډیوګانې پرې جوړوي که ورسره مخامخ شي غبرګون به یې څه وي د دوی او یوه بله پوښتنه هغه دا وه چې یوه نفر لیکلی و تاسو یو مینوال چې زمۍ دې شاد یا زمۍ دې سات دا څه معنا ده دې ورته وویل چې زخمي چیرې د مړي چیرې د دورې دورې دا فلپینیان منډې وهي اتیا شرطوي ورته ویلی هغه مردګا وینئ د ګوټونه پښو دي دا سره ګوټونه داسې څغه یې خیز دا رمل دې ده له ګوټو وځي که زه پښې لوڅه یم وروره یو ګام دلته تږدم بل هلته تږدم ښه مې ستړی که اتې ودرېدم شګو کې خو پښې لوڅه مزل پښې لوڅه دومره مزل کېږي چې ودرېدلم اتې دا یم ستړی شو تس یو تلاش نیولي دا بل ته هغه راوکړي يا عبدالله خبر عیسی ولا هذا فيه وجع كثير یعنې امبولانس راوغواړه په دغه کې ډېر کار ده یوه عربه راله په موټر کې د دغه اوښانو له وزبې څخه دغه دوی مالونه چې دي دغه راته ودرېده اتې ویل چې خان څه مشکل دی سړی دغسې ټکر م کړی اتې ویل چې دا د څه ول ټکر کو مال 2 موټران ویایي بل چیرې ده سړی بل خو هغه ده ولاړ ده دا ښه دا موټر سر راایسته کو یا شو هذا اكسيدنت واحد سيارة مني واحد منك زموږ یم صدام څه ورسره والی دي په 1 کیلومتر کې ټکر دلته سوی دی بیا بل موټر 1 کیلومتر لرې تللی یا دغه هسپتال ده زه ډاکټر یم مال زه دې پیژنم دا هسپتال نه د مصرف صنایع ده دا پنچري ده دغه دغه د وایرینګ وال ده پوه شو ډاکټر حیران شو چې دا څه بلا ده له هسپتاله چې مستریخانه جوړه د هنري وزر یوټیوب چینل او فیسبوک باندې درنو لیدونکو سلامونه هیلهمند یم چې جوړ او روغ به وئ دا د مونږ د دوهم ځل لپاره د خیرالله کنټرول کا په نامه چې کوم کس مشهور دی لال محمد صاحب سره ناست یو یقینا دا ستاسو غوښتنه وه او د مونږ هم هیله وه چې بیا ورسره کینو او ډېرو ملګرو ډېرو مینوالو د خیرالله غوښتنه یې کړې وه چې ډایلاګونه به راته وکړي او دی په هغه عامه اصطلاح باندې کوم چې دی په ویډیوګانو کې ترې کار اخلي په هغه باندې به دی ځینې ویډیوګانې به مونږ ته جوړې کړي نو مونږ دوهم ځل لپاره هڅه کړې چې د سره کینو او تاسو باندې ډایلاګونه مو واورو او ترڅنګ یې کومې پوښتنې چې په 13 ویډیو کې لالمده تاسو 13 ویډیو ډېره زیاته ویل شوې وه او بله خبره دا ده چې په لومړي سر کې خو تاسو ته ډېر زیات ښه راغلاست هرکلی وایي دوهم ځل لپاره خوشحاله یو چې بیا راسره خوشحاله اوسئ الله مرکه له راوله ژوند هم غواړو کامیابي هم غواړو ولا هغه یقینا موږ هم ولیدله ډېره وایرل سوې وه او مینهوالو کتلې وه نو بس انشاءالله تعالی موږ به دغه خوږې خپرونې ورته وړاندې کوو ځکه دوستان که په داخل کې دي که په خارج کې دي مسافر دي نو خلک مینهوال سته الحمدلله ځینو مینهوالو هغه ویډیو چې کتلې وه پوښتنې یې کړې وې یوه پوښتنه دا وه چې ستاسو په سر باندې کوم کتره یا ګنچه تاو ده وای د دې علت راته ووایه هره ویډیو کې وایي تاسو تر سر تاو کړي دي مننه خوشحاله اوسئ ولا پوښتنه په جای ده دا ګانچه زه دلته نه تړم دلته خو اوس اکثره وخت زه پټکی هم تړم دا په دوبۍ کې تقریبا دا 23 کاله کېږي چې زه کله هم تللی یم ورې هغه د عربو خپل دسمالونه دا یو شان د مثال سرتور سر ګرځېده یا سرتور سر کېنسته د ځینو خلکو به عادت وي خو ما ته خپله په د خپل طبیعت کې خوند نه راکوي یعنې سرتور سر تاسو وایي چې نه ګرځو خو دې ګنجې په سرول تاسو لپاره تاسو فکر کوم چې د عربو نه متاثره شوي لا یو خو عرب هلته سره دسمالونه به موږ په اول سر کې استعمالول بیا د دسمالو کې فرق راووت رنګت په دې کې یمني دسمالونه هندي دسمالونه دغه راووتل نو بس هغه هر وخت یو ټیم دغسې په اختر کې یا دغسې په نورو ورځو کې به دسمالونه چې واخیستل اتې به م استعمالول نو دا په ویډیوګانو کې م راووتل اوس الحمدلله عادت ده بدون دسمال مثال ویډیو خوند نه راکوي چې مثال جوړه کو یا مثلا افغاني ټولنې ته که پام وکړي د افغانانو هم د پټکو سره یا د عربو دسمالو سره برابر وي
په دغه حساب باندې. یو بل ملګری ډېر جالب څه لیکلي وو، هغه دا و چې وایي که ترکیانو ته په لاس باندې ورغلې څه به درسره وکړي. زه اکثر ته دا خبره منې چې که ترکیانو ته ورشي هغه کسان چې ته ویډیوګانې پرې جوړوي، که ورسره مخامخ شي غبرګون به یې څه وي د دوی؟ یو خو ترکیان فني خلک دي، مخکې دغه خپرونه کې شاید موږ یادونه کړې دا د افریقا ځان ته یو براعظم ده، بیا په افریقا کې مثلا د کوم هېوادونه چې دي یوګانډا او داسې نور دغه ټول ولس د دغو خلکو فني ده، یعنی ګپ شپي خلک دي. مخامخ سوی یم زه ورسره یو وخت کې یو هوټل ته مو وریځې کته کولې په الکوس کې دوبۍ کې 2 نفره ډېر باډي بلډر په تورکیان راووتل. یو راووت سترنګه ما ته وکتل، اتیا وپېژندلې ما خو د دسمالونه په سر یې، اتیا بل ته ویلې برو دس مین دس زکې زمۍ دې څه لکه چې فساد جوړ سوی ولا ونیولو ښه اتې مې ورته ویل واټ پرابلم، اتې تر لاس ونیوله ما بل یې راووت ډایرکټ یې ویډیو راواړوله. دغه د موټرسایکل وال نه ده، دغه د ماما موټرسایکل سپیډ چلوي، دا احمد یې نومیږي یا عمدي دس عمدي مای کنټري تا تر وخت له سره ډویټونه کې مونږ دی ګور سره دا خو د خوشحالۍ پیغام د مسکی ویل څنګه خوشاله شو درته احساس یې څه راکړ؟ ډیر خوشاله شو. تیمات ولست د کوم وطن یم، زه د افغانستان یم. تی ولس نو دغه عمدي خو نورم ډیر داسې ویډیوګانې جوړوي، او بلکې عمدي الما سره په لاین کې او په واتس اپ کې به 12 ویډیوګانې را لګلې، نو هغه په هغه کې به زنانه مخلوق ډیر وو. د موږ افغاني ټولنه اسلامي ټولنه الحمدلله لاغه سره به سمون نه خور. هغه ویډیو به ما د ویډیو چې خراخستل ډویټ به مر سره کاوس لیدې موږ له منطقي ول د وطن سره سمون خوري، ځکه چې مثال د دوی خواته مکراتی ده، د موږ الحمدلله اسلامي نظام ده، اسلامي ټولنه ده، نو موږ سړی غب شپ جوړو، خدای مکه چې دای نه یې ګناه ته پکې وو. بالکل. او یو بل پښتنه غدا و چې یو نفر لیکلی وو، تاسو یو مینوال چې زمۍ د شاد یا زمۍ د ساده څه معنا ده؟ زمۍ په هکله باندې ما چې ولا ډېر خلک پوښتنې کوي. زمۍ له نن 50 کاله مخکې په مجموع افغانستان کې استعمالېدله د صابون له لارې، یعنې کاپړې به پکې پرېمنځل کېدلې. اوس هم د پناه په کلي کې قرار لري دغه بوټی ده، نو مثلا دغه په اوبو کې ګرم کې بیا کالي ور واچوي، نو سیورې کپړې پې پرېمنځلې. خو معلومه خبر ده چې بیا به مردګانو مړیو ته هم غسل پې ورکوو. داسې کوم سړی داسې غلط کار وکړي ته موږ ورته چې زمۍ دې څه یعنې په دې باندې غسل درکړل شي، په دې باندې د غسل درکړل. او بله خبره دا ده چې تاسو وویل چې موږ داسې ویډیوګانې جوړوو چې هغه د اسلام او د کلچر د دې مخالف نه وي یا دې سره تضاد ونه لري. تاسو هیواد ته په راتګ باندې یقینا ډېرو ملګرو مثبت کمنټونه کړي وو، دوی دا خبره کړې وه وایي کله چې موږ د لال محمد ویډیوګانې ګورو دغسې ویډیوګانې دي چې په هغو کې نه اسلام ته سپکاوی شته، نه کلچر، نه کلتور، افغاني ټولنې ته دا ټول په پام کې نیولي دي. بالکل. کله چې تاسو راغلی افغانستان ته، اوس خو الحمدلله اوس اسلامي نظام ده او ازادي ده، د اوسني دولت چارواکو مسؤلینو ستاسو سره چلند څه ډول و او ستاسو احساسات څه رقم وو؟ ولا محترمه بیخي ښه بجای سوال ده، ځکه چې زه سرالم د وطن ته پس له ډېره وخته تقریبا 4 کاله مې ووتل په دوبۍ کې، نو الحمدلله له کابل له ایرپورټه بیرته تر پکتیکا پورې د نظامي چارواکو ټولو له موږ سره ډېر خوندور دغه وکول. مثلا موږ یې وستایلو، موږ ته مثلا کابل په ایرپورټ کې په غاړه کې ګلان راواچول، دا د موږ وطن ده، الحمدلله د امن فضا ده. ځینې هغه مسافرو ته به څه داسې دغه احساس وي چې مثال خدای مکه چې که موږ ولاړ شو وروره هلته به موږ سره څنګه چلن کېږي. دغو خلکو موږ ته ورورګیلوي او زویګیلوي او هغه خپل مینه محبت را کړی ده، نو خدای تعالی دې دغسې غېږې راته خلاصه کړې ده مکمل. یعنې د ما زه خو یو عادي ټیک ټاکر یم، زه داسې ځان ته دغه نه ږدم چې زه خدای دې من هغه وخت نه راولي. زه د ټولو مجموع افغانانو د پښو خاورې یم. ما چې هر څوک هر ځای ته وغواړي هغې ځای کې ته انشاءالله ورځم، مینوالو ته ځان رسوم. په نیت کې مې د ډېر سفرونه لاول د پکتیکا ولسونه انشاءالله تعالی په هر ځای کې مینوال یې هلته ورځم، بیا ځم د افغانستان په هر ولایت راګرځم. بله پوښتنه به زه فکر نه کوم چې پاتې وي، اوس به راشو ځینې ډایلاګونو ته. مهرباني. چې دغه ویډیوګانې ما ځینې راخیستې دي، هغه بیا په سکرین باندې ما چې ملګري به یې ویني. پهلوانه دا بل چا را درپسې دغه ګوره چې ته منډه وانه کړې دغه تر دا ورو وځې ته نه شې وتی لازمۍ دې څه دا نس وګوره خانه دې او باده خو کم پیره کې خوره.
او یوه بله دلته بله وه د ګاډۍ دغه ګوره صوفي دی تا کار نه ده دا ځان ته باقاعده ټریننګ غواړي او چپکایي دې پښتۍ به دې در ماته کړي ای زمۍ دې څه خان ګوره دا تورکی باډۍ بلډر ده کله زمۍ دې څه دا بل د ملګری در سره په دوکه کې د پیوړي دي هغه د برکې ورته وویل خانه دې خراب وباسه دغه یې ښه چې د بل په لمسون باندې کارونه کې بارې کله چټه وباسه در سره یوسه ټول دی در سره یوسه آفرین لرې یوسه لرې زمۍ دې څه خانه دې او باده څه په خلکو باندې دي دغسې ډایلاګ لري ځان سره چې خاطره تا سره ورسره مخ شوی یا خلکو ډېر درنه کړی وي یا تا ته ډېر جالب وي هغه سره کوم ډایلاګ ولا محترمه د ژوند مسافرۍ کې موږ یو تقریبا د 300 کلو کې مختلفو خاطرو او مختلفو حالاتو سره مخامخ کیږو یو وخت کې موږ اکسیډنټ وکاو د اماراتو خپل منځ کې د کمپنۍ موټران سره وورسو یو ډېره ترخه حادثه وه هغه بوکسل ټو چین مثلا دغه د خلیج ملکو ته په دوبۍ کې خلاص ته د دوبۍ داخلي موټران نشي کولی چې یو بل بوکسل کې سره دغه د یوې کمپنۍ موږ چلول د شپې مخه و د ورځې په اوږدو کې دا موټر را خراب سو شپې چې ولاړو هغه خپل استادګاه ته ګراج ته هغه مالک د موټرانو وویل چې دا موټر را ټوچین کړي ما ورته ویل ټوچین خو ممنوع ده اته ویل مثلا اور ټیم به درکم اور ټیم اضافه کاری ته یا له خپل کار اضافه کاری نو بیا موږ سړی راځه غریب خلک دغه سل درهم هم ډیر شي دي ولاړ به سوزما ما ته ویل ته لیک سالا کم یې لار ګدر درته معلومیږي ورسه موټر را ټوچین چې موږ ولاړو موږ سره دلته یو ما په خیال سره په افغانستان کې اس بولی او په اماراتو کې راس بولی راس مثلا اثر ته یا نو بیا دایما موټر پول ویل و هغه شاته موټر 6 ویل ول شاته له هم پسیو شاپې جن خلاص کړو دی هغه موټر برک هر شي یو شیم نو ټول سیستم دی ما په دی موټر کیو نو بیا مرته چې د اشترینګ لیک سخت ته د مخې موټر دروله زبه دغه له خشپ ته دغه در پسې ول ما زده ده اسی پر نقطې سره معلوم کړي اشاره برا کوي مثال بل بداسه کوم دغه صحیح ده هغه اوس مثال دویل سیات ته خپل موټر دروله ز خپل داسې و چړای و روډ پوخ په چړای باندې څنګه راکته سو یو دم وترای سو دی وترای په مابین کې نو مثال هم موټر یو څه ناڅل سپیډ اضافه او وزن اضافه وبسي د ما موټر سپکو دغه بوکسل په منځ باندې چوپ سو دای مات کو مثال د ما موټر یعنی پرځ مثال د شپخیل په روانیو سره د ما موټر په دغه ټیر باندې وو بیرته مخه دای را وګرځل د ډرایور اشاره د ډرایور چې کومه شیشه ده د دروازه او مثلا د مخ شیشه دا ټول یوړو د خو بریک شي نسته د ته مخ روډ خلاص بده وترای باندې سیده ولاړ تیر شو زیره د خپل سیټ راوخستلم هغه د کلینر په کډی کې واچولم دغه مټ مې ډیر بد ولګي نو سر مې راپورته کو مثلا بیرته مې د مرکز خرنې په خوا باندې مخه و د موټر شیشه ماته ورور حالات خراب موټر ته ورواوختله موټر مې اتم ګرته واچاو بند مې کو نو د ټلیفون راوک په هغه ټیم کې د سپین ټلیفون دغه اوس له ما سره سته په هغه ټیم کې شنو دغه نوکیا 3310 دغه ټلیفون و تر دا کنډیشن لاندې وری قسم ډبای کنډیشن موږ د سیټ کې لګو تر دغه لاندې نه نوته وش ټلیفون مې راپورته کو د ټلیفون را کړیو سپورت مې کویل الو چال د ژوندای ما زه خو ژوندایم ته چیرې یا د مال مغواړه به پوښ ما لر چیر رمل وته موټر واچوته مې ودراو سړی زه خدای د خیر پکې واچي سراکته سو دغه ټانکي سره د رادیټر سره د داوبو په روډ باندې د غیر روان دي یو خلکو سره د ما د موټر د اوس دلته ډاری ګوستې د شاروالۍ ول بلدیه رانه چې اوس په هغه مخالفي را کوي دلته زه رمل راوړم په دغه روډ باندې شندم او هغه خلکو باندې د خپل وطن ګران د خدای تعالی دې په موږ تاسو هم د خپل وطن ګران کی چې د خپل وطن د هم د پلچک خیال وساتو هم د روډ خیال وساتو پوه شو ځکه چې دا وطن موږ به بیرته جوړو پر دې خورالو ولاړو تاسو ولیدل چې را جوړ نه کړه خراب کو نو په هغه خلکو سره د وطن قدر د موږ خپل ډارېدم د شپې تقریبا 8:30 بجې دي تور شپه د مثلا زبر د روډ باندې د رمل شندم بارال یو عرب رااله په موټر کې دغه وخانو له وزبې چې دغه دی مالونه شي دغه راته ودره د تیو خان څه مشکل د سړو دغه ټکرم کړی اتی ویل چې د څول ټکر کوم 2 مټران وی بل چیرې ده
سړی بل خوا هغه د ولاړ دی دا خجم د موټر سر رایسته یا شو هذا اكسيدنت واحد سياره مني واحد منك سزمویم صدام څور سره والد یو کیلومتر کې ټکر دلته سوی دی بل موټر یو کیلومتر لري تللی نو ما ته ټلیفون راغی مثلا هغه خجی یو څه کېلې وي هغه ډېر شفقتي خجی دی د عربو یو څه شیدې سره راکړې وږی یم وم د ورځې مې ډیوټي م کړي وو هغه مې هلته راته کېښول نو تا کور په علاوه دانسه دغه خجی وویل ول دورې ته م ټلیفون ورکړی دورې ورې دغه ګرځنده شرطې ته یایي تبلیس یعنی پولیس وته دغه ته زنګ ورکو خو بس خبره ما ورته ویل چې نام د ورکړی دورې مورې ما په معلوم خو دغه خجی ورکړی چې دلته یو خان ډېر په ټینشن کې ما خو چوټې په موټر کې پاتې وي تر دغه ځای کې مې پیسې راپورته کړي دي په دا تیلو ګرځم رمل پیشندم سر مې ډېر سره ببر و هغه داسې کومې شیدې شی راکړې هغه مې هلته کېښود نو دا ښځې ټلیفون ورکړی چې دغسې یو خان په مصیبت کې و شرطې ته یې حال ورکړی هلته ما هغو خلکو ته ټلیفون ورکړي کمپنۍ والو هغه ډریور ویزه برابره نه وه هغه یې م راورساو او د ما په موټر کې دا نیم بکسل پاته و دغه مې راپورته په اوږه مې واړو په رملو کې مې واچو او په بل موټر باندې بکسل کې چوپ سوی و خو زور یې کړی اتې ویل چې دا هېڅ شی پرې نه کې په ګیس باندې نه کېږي نو سړی اوس څه وکړو هغه موږ کسان هم راورسېدل اتې ویل چې دا د کمپنۍ مالک یایي چې که د چېرته مثلا داسې یو تمثیل واچاوو چې د حکومت هغه موټر ته ورنشي ځکه که وګوري چې مثال دا خو سره بکسل کړي وو 50,000 درهمه مخالفه ورکوي اتې مې زه صحیح د الله د خیر کې واچي سمدی راورسېدل سم شرطه راورسېدل شرطه چې راورسېده دوه شرطیان په موټر کې ناست دي دا یو عبدالله نومیږي دا یو محمد اتې ورته چې محمد ورکته سه دا محمد چې راکته سو زه د روډ له غاړې سره ولاړ یم پښې مې پر عمل ودي اتې ویل چې من ډریور دغه نورو کسانو چې پوښتنه وکړه چې ډریور څوک ده اتې ویل ما ته ګوته ونیول چې دغه ډریور ما ته ویل یا لیسنس و جواسیر راک جب لیسنس ملکیه ما ورته ویل د څه شي لیسنس ملکیه دا یعنی دغه خبره څوک شرطایي ته نه شي کولی ډایرکټ به ورکوي نو مال هبل ته راوکتل ای عبدالله شو رای کې د تا څه فکر ده هغه ورته وویل روح غریب وجود لږ ورلنډ ساتې کنټرول پوه شوې دا څرنګه دی لږ ما ته رابېرته کېدو دما خواته چې دا د لاس راچاو ما په رملو کې ځینې ولټول نو زه خو پښې لوڅه یم د ګوټونه پښو دي دا سره ګوټونه داسې څګه یې خیز دا رمل دي د له ګوټو وځي که زه پښې لوڅه یم ورور یو ګام دلته تږدم بل هلته تږدم ښه مې ستړی که اتې ودرېدو شګو کې خو پښې لوڅه مزل کېږي دومره مزل کېږي چې ودرېدلم اتې دا یم ستړی شو تش یو تلاش نیولي دا بل ته غږ راوکړي عبدالله خبر عیصاب ولا هذا فيه وجع كثير یعنې امبولانس راوغواړه په دغه کې ډېر کار ده ورور هغه حکومت یو وارې حادثې ته پولیس راځي که بیا مثلا خبره د میډیکل د ډاکټر د امبولانس بیا امبولانس راغواړي نو بس امبولانس ته زنګ وواهه زه خو ډېر لرې ولاړم هغه د دوی د موټر و چې کومه رڼا وه له دغې څخه هم بیا برخې شوم په یو مختوره شپې ته مې ځان ورسه چې داسې یو 15 منټه پرې کېدل کوک یې وایي امبولانس راغی ودرېد نو پخوا به په دغه منطقه کې داسې ټکرې وې دا تیز د پانونه او کارونه شروع چې مثلا مړي به وو زخمیان به وو ګوډ و مات به وو په موټرو کې به سره بند وو امبولانس واسې رالو یوه یې دا د شا ډګۍ خلاصه کړه کټ یې راویستو چې وروره اوس خو به مړي پراته یي وروره زخمیان به یې یوې دا یې څنګ دروازه خلاصه کړه اتې ورته وویل چې زخمي چیرې د مړي چیرې د دورې دورې دا پلپینیان منډې وږي اتیا شرطیي ورته ویلی هغه مردګا وینئ هغه سړی را کنټرول کوي نو کټې دلې غورځار کاتې رالو په ما پسې دواړه وروسته رالو اتیا لاس را باندې واړه چې مای فرینډ کمان ما دا مټلې خو یې د سړه ناسازه به یې لاس مې دروندم و لاس به دې ماتې درځه ورسره ولاړ شه د سرکار کار د هسپتال ده اتې به ورور تر کومه به منډې وږي ښه خکور وه ده چې رالم دوی ته مې ځان په لاس ورکړو هغه لیسنس و جواسیر ملکیه مې ورکړو نو چې زه یې دا د څنګ له لارې ور وخځولم امبولانس ته د شا په دروازه باندې په دا پاخه روډ بیا کته سوم سیده مې مخامخ ولټولې بیا راپسې خوشې سو دا ډاکټران چې مای فرینډ خو ونیولم چې ونیولم اخر ته دا کټ راوړ په د کټ باندې یو رقم بیلټونه و دا یې را باندې کش کړو اتې راول په امبولانس کې را سره غورځار کړو دروازې یې بندې کړې که به دې خیر حرکت هم وکړو هغه بل ډریور چې کوم دغه موټر و شرطیان ورته ویل چې بل موټر چېرته ته چې هغه دغه مې دغې کمپنۍ ده و اتې دا ډریور راخیستی شرطه هغه موټر ته له سره تللې نه و اتې مثال په موږ پسې راغلی و
موږ چې رالو نو زه وږی هم یم هغه ښځې مې مخکې یادونه وکړه لږ شیدې راکړې هغه هم را چې پاتې شوې دلته دغه منډه ترنډه له چړتیانو سره نور یې وږی کړې نور پسې وږی کړم 10 بجو ته ورسېده کیسه دلته په هسپتال امبولانس کې دا ډاکټران پوښتنې راچکي چې خان دغه بیلټ دې اچولی و په عربي کې ځام ورته یایي ما ممکن اچولی مې و ممکن نه مې و اچولی یا یوه خبره وکړه ما کېدای شي اچولی مې و کېدای شي نه مې و اچولی اتې ویل چې دغه به دا څه ول خبرې کوي ورور دلته یو رقم شیشه لګېدلې ده په دغه کې د ایمرجنسي پټۍ دي په هغو خلک کاغذونه تاوي نو ما سکې ویل سړی دا بسکوټ دي اتې مې ورته ویل دس بسکوټ زه خو وږی وم وروره دغه تمثیلونه سره کول وروره کوکې وږي په د ایمرجنسي واټ باندې په دې مفرق هسپتال ورته دغه ته ننوت التواره په عربي کې ورته یایي لا غنځ کې مرواړیانو لوی کټ را کړی چې زخمیان دي چې ډګۍ ور خلاصه کړه توی چې زخمی کوم یو ورته ویل چې دغه سړی ناسازه دی ما څڼې هم غټې غټې دي پر عمل وکړه کړي یم پښې لوڅی د غنځ کې مې پایڅې راپورته کړي دي دغه پښې مې غوړې دي دوره دوره رملې نیولي اتېره د غنځ کې راولاړ کړم په دا لوی کټ یې کېنولم یوه زیړه ګړۍ مې په لاس وه د لاسبندي خلاصېدل هغه مې راخلاصه کړه دلته مې کټ نیولی ګړۍ مې په خوله کې نیولې د سر هم ښوروم ګړۍ هم ښوروم په د هسپتال کې مخلوق ټول راته حیران ده چې دا څه جناور راوړ ایمرجنسي واټ ته چې ور لومړی داسې یو کمپیوټر شی راکړه په دې ګوته کې هلته دا خطې روانې وي اتې یو مصری ده سارجنټ ده د دغه هسپتال دغه راغی دغه چې دا د ما حالاتو ته وکتل یو قسم د اوبو وړ بوتل راځي دغه یې راوړ اتې راته یې ازاکه یا خان انت معلوم هذا شلونه یعنی دغه یا تو پیژنې دا چې شی دی خانه مثلا افغان و خان حالت مختیای مانو بالکل معلومات ستراته دا خو دغه د پټاکی ده سوي نار دس پټاکی دړم مسافه سنای خلاص دا مالدای پټاکی د شور ور واچوي دا ټول مسافه سنای به د بل خراور اته ویل یا لای غربک خدای د غر کدا وبدي مالا هاذا پټاکی د چې ګرنیټ رقم جوړ وکه یا دغه هسپتال ده زه ډاکټر یم مال زه دې پیژنم دا هسپتال نه د مسافه صنایع ده دا پنچري ده دغه دغه د وایرینګ وال ده پوه ډاکټر حیران شو دا څه بلا د هسپتال چې مستری خانه جوړه